سلامونه ستړي مشي ګرانو ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. په یو بل ولاګ کې زه تاسو ته وایم هرکلی نن موږ راغلي یو دلته دا د تفتاني په نوم باندې یو بلډینګ دی. په دې کې د ضرورت وړ هر څه پیدا کېږي، بېلابېل شیان څه چې تاسو وغواړئ دلته پیدا کېږي. نو تاسو به راسره پاتې شئ، وګورو چې دلته زموږ د ضرورت او د دغه وړ څه شی شته که پکې نه شته. دې کې چې دی دا لوی مارکیټ دی، لوی دغه دی دا شاپینګ مال دی، لوی څو منزله دی. نو دلته به لږ وګرځو، راوګرځو، وګورو څه شی پکې خوښېږي، څه شی پکې اخیستلی شو، څه شی پکې نه شو اخیستلی. دا لاندې رستورانټ لري او بره چې دی بره څو منزله دوکانونه لري چې هر څه پکې پیدا کېږي او هر څه پکې شته. نو تاسو دا ګورئ ګرانو ملګرو، دا دغه ونه چې ده د دې کرسمس د دې نه نو یو ځای هم نه دی خلاص، دا په هر ځای کې نن سبا پیدا کېږي. البته نو زه فکر کوم چې دغه دکان کې ښایي زمونږ د ضرورت وړ ځینې شیان چې دی پیدا شي، خو ګورو یا تاسو را سره راځئ. دلته به وګورو نرخونه به هم زه فکر کوم ارزانه وي، ډېر به قیمته نه وي. زه غواړم دغسې یو پتلونک غوندې یو شی والم ځان ته. جمپرونه هم تاسې ګورئ، ښه جمپرونه دي، د قیمتونه هم ډېر بد نه دي. دغه جمپر اوس په تقریبا 15,000 لیک $80. نو دا جمپر هم دغه نرخ دی. دغه پتلونونه چې دي دا ګوره دا په 2,000 لیک باندې. نو ډېر نرخونه ډېر بد نه دي فکر کوم، خو زه به پکې ځان ته وګورم نو چې څه مې پکې خوښېږي دا به واخلو. دغه بنینونه چې دي 1490 یعنې تقریبا 1100. زه فکر کوم چې ښایي ډېر بد ونه اوسي، فکر کوم صحیح دی. نو نرخونه ډېر بد نه دي. ښه ګرانو ملګرو، نرخونه ډېر بد نه دي. دغه وډیګانې چې دي دام دا 1290 او 1490 دغه بیې دي. دا جمپرونه بیا په 3000 یعنې 2990 تقریبا ښه جمپرونه دي. ښه شاید ګرم وي، ګرم شاید به نه، البته چې ګرم دي، ښه جمپرونه دي. ښه دا بنینونه خوندور دي ولا ښه، او بیې چې دي بیې 1290 ارزانه دي. بس دې کې به زه یو دانه ځان ته والمه، فکر کوم چې ښه صحیح دی. دا زما خېټه به هم پکې صحیح را پټه شي. نو تاسې ګورئ ملګرو، دلته دغه لوی سټور دی او دې کې همدغه شیان دي ټول، همدا د ژمي د اغوستلو ټول لباسونه دي. بیې ډېرې زیاتې نه دي، تقریبا ښه دي. دغه دپاره کېدلی شي، مطلب موږ یې اخیستلی شو، زموږ په وس باندې برابر دي. دا 2000 او 3000 او 4000 لیک پورې دي. که څه هم د افغانستان او د پاکستان په نسبت باندې دا بیې چې دی بیا هم لوړې دي، خو نسبتا د ترېنه د نورو سوپر مارکیټونو په نسبت باندې چې دی دا ګران دي. که تاسو هم کله ترېنه ته راځئ او ژمني شیان غواړئ واخلئ، نو دلته د تفتان ته راشئ. تفتان کې چې دی ځینې دوکانونه چې دي مطلب ارزانه شیان دي پکې، لکه همدا دوکان. نو دلته چې دی دلته شیان ډېر ګران نه دي او شیان هم ډېر بد نه دي. مطلب تاسو وکاته دا برنډونه، دا مطلب دا وګوره، دا جمپرونه چې کوم دي دا ډېر ښه دي، خوندور دي. دا جینزونه دي ټول، دام تقریبا ډېر ګوره 390. دا جینز اوس په 390 خو دا ښه دی، نو ډېر اعلی دی.
او نوي هم دي که دغه نه دي دا کباړي شیان نه دي مطلب دا جمپرونه 1490 روپۍ. اخواته چې دی اخواته د ښځو دغه دی دا برخه ده هغه چې دی ټولې ښځې پکې وي. ما خو ګورئ که نه زه ګورې په کمیس پرتوګ کې راوتلی یم نن نو تاسې دا ګورئ ما زه چې دی نن سپلی مې هم دي مطلب خلک ټول خلکو بوټان په خپو کړي او زه چې دی زه په سپلیو کې راوتلی یم دا خلک ما ته حیران ګوري چې دا اوس کم لیونی راغلی دی په دې یخنۍ کې سپلیو کې راوتلی دی. نو ګرانو ملګرو ما پکې یو دا شی ځان دپاره خوښ خو نه پوهېږم چې څنګه دی تاسو وګورئ داسې دا مخامخ دا وګوره دا مې ځان ته خوښ کړو نو نه پوهېږم چې څنګه وایي دا 15,000 لیک باندې دی بد نه دی ډېر سپک مک دی دا شی بد خو نه دی که نه ستاسو نظر راته څه دی چې صحیح دی که نه صحیح دی وایلم. درنو ملګرو یو دا دغه شو دا برزو شو دا هم خوندور دی والا ډېر ښه ګرم دی دننه خوانه ګوره دا ډېر ښه سپنج لري. نو بیه چې دا بیه یې 2490 لیک ګران دي خو ښه شی دی والا زما خوښ شو. نو بس یو به دا شي یو جمپر شو صحیح ده او یو دانه چې دی یو دانه به یو بنین وګورم درې واړه به والو د خیره اخیستو په 1490. نو انشاءالله چې زه فکر کوم چې ستاسو نظر به راته ډېر بد نه دا چې کله بیا زه واغوندم بیا پکې ویډیو کوم بیا به تاسې وګورئ ښه دا وګورئ تاسو بد خو نه دی که نه نو زه انشاءالله چې بد نه دا وګوره درنو ملګرو ماښام خو موږ دلته تفتانی کې سودا مودا وکړه بېلابېل شیان هم واخیستل. نو دا تفتانی چې دی لوی بلډینګ دی او ډېر ښه او ارزانه شیان پکې پیدا کېږي هر څه پکې پیدا کېږي. هغه ملګري خو غواړي ځینې ملګري چې راځي دلته د اروپا نه د ځینو نورو هیوادونو نه دلته ترینا ته راځي البانیې ته راځي چکر راوهي او د ضرورت وړ شیان غواړي. نو زه فکر کوم چې دا ځای ورڅخه ښه دی ارزان هم دی اسان هم دی د هغه د ترینا هغه مرکزیت کې دی. نو کولی شي دلته راشي. زه چې دی زه د تفتانی دپاره کوم اعلان نه کوم خو فکر کوم هغه ملګري چې غواړي کولی شي بېلابېل شیان دلته واخلي په تفتانی کې ځکه دا ځای ورته ښه دی. نو ډېره مننه درنو ملګرو چې تر دې دمه راسره یاستئ. دا ویډیو هم همدلته پای ته رسوم. تاسو د کور ودانې خوشحاله اوسئ چې دا ویډیوګانې ګورئ. بس ستاسې ملاتړ ضرور دی د ویډیوګانو په برخه کې. کور مو ودان ژوندي اوسئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ خپل فیډبیک راته راکړئ چې ویډیوګانې څنګه دي خوندورې دي نه دي خوندورې څه باید وکړم څه باید ونه کړم. نو زه خو داسې ډېر پروفیشنل نه یم خو مطلب هڅه کوم کوشش کوم یو ټلیفون لرم او په دې باندې ځینې ویډیوګانې کوم. نو که څه پیشنهاد لرئ څه وړاندیز لرئ هغه هم راته ولیکئ په کمنټونو کې او فیډبیک هم راته راکئ. نور مو په الله سپارم خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. تر بیا د الله په امان ښې چارې په ځان پام کوئ.